السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل سافټویر ور وکړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په بازار کې د موبایل سافټویر ورکوئ نو هلته له تاسو څخه 300 400 یا 500 روپۍ اخلي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته د موبایل سافټویر کولو طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ چې په خپله د موبایل سافټویر ور وکړئ. دې لپاره به له تاسو سره دوه شیان ضروري وي، اول کمپیوټر او دویم د انټرنیټ کنکشن. که چیرې له تاسو سره دغه دوه شیان موجوده وي نو بیا تاسو په خپله هم په ډېرې اسانۍ سره د هر سیمسنګ موبایل سافټویر ورکولی شئ. او انشاءالله دوستانو په راروانو ویډیوګانو کې به تاسو ته د نورو موبایلانو د سافټویر کولو طریقه هم در وښیم. تاسو څنګه کولی شئ چې د کیو موبایل سافټویر ور وکړئ، تاسو څنګه کولی شئ چې د نوکیا موبایل سافټویر وکړئ، او دغه رقم د هغه نورو موبایلانو د سافټویر کولو طریقې به هم زه تاسو ته انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې در وښیم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې طریقې څخه فایده واخلي او د موبایل د سافټویر کولو طریقه یې زده کړي. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی شئ له ما سره G7 پرایم موبایل ده. دغه موبایل بند سټارټ کېږي. نو اوس راځو د دغه موبایل سافټویر ورکوو او زه تاسو ته په دغه ویډیو کې د سیمسنګ موبایلانو د سافټویر کولو طریقه درښیم. نو دوستانو دلته به تاسو اول په خپل کمپیوټر کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي ما کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل کمپیوټر کې براوزر خلاص کړئ بیا به سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ www.google.com، یعنې تاسو به ګوګل سرچ بار راولئ. کله چې تاسو ګوګل سرچ بار راولئ سمبل بیا تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ سیم موبایل. دوستانو سیم موبایل یو ویب سایټ ده. په دغه ویب سایټ کې د هر سیمسنګ موبایل پریمیرونه موجود دي، د هر سیمسنګ موبایل سافټویرونه موجود دي. ګوره دغه ویب سایټ ده www.sammobile.com. نو دوستانو اول به تاسو په دغه سیم موبایل کې په دغه سیم موبایل ویب سایټ کې اکاونټ جوړوئ. نو لاندې ګوره ساین ان بټن ده، سمپل په دغه ساین ان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین ان بټن باندې کلیک وکړئ که چیرې ستاسو الریډي اکاونټ وي نو یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ. لاندې بیا سمپل تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ستاسو اکاونټ خلاص وي. که چیرې تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو سمپل په دغه رجسټر هیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رجسټر هیر بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره موږ سره مختلف پیکیجان راځي. په دې کې د اول یو څه ده دغه پرې ده، دا نور ټوټل پریمیم دی، دغه روپۍ غواړي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته پرې طریقه درښیم چې موږ څنګه په دې کې په دې سیم موبایل ویب سایټ کې پری اکاونټ څنګه جوړولی سو. نو ګوره لاندې تر دا ډیفولټ پری ممبر لاندې جوین لیکلی ده، سمپل په دغه جوین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جوین بټن باندې کلیک وکړئ نو په دې کې به اول تاسو یوزر نیم ورکړئ، لاندې بیا به سمپل په دغه خانو کې به تاسو پاسورډ ورکړئ او دغه رقم دلته لاندې بیا تاسو ایمیل اډرس ورکړئ. په هر ایمیل تاسو دغه سیم موبایل اکاونټ جوړوئ نو دلته سمپل تاسو هغه ایمیل اډرس ورکړئ. دغه رقم لاندې ګوره بل اپشن راځي هومین ویریفیکیشن، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. دلته تاسو دوی پوښتنې کوي، سمپل به تاسو دغه پوښتنې جواب ورکړئ، یعنې په دغه آیم ناټ روبوټ باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. دغه رقم بیا ګوره لاندې راځو، لاندې موږ سره کنټري ده، په کنټري کې به دلته تاسو خپل ملک ور وښیاست، خپل کنټري به ور وښیاست. دغه رقم بیا په دې کې بل اپشن ده جنډر، دلته به تاسو جنډر وښیاست. بیا په ډیوایس کې به دلته تاسو سمپل خپل موبایل سلیکټ کړئ. تاسو هر موبایل استعمالوئ هغه موبایل به سلیکټ کړئ. که چیرې تاسو سیمسنګ موبایل نه استعمالوئ نو دلته له ځانه یو موبایل ور وښیاست نو هغه هېڅ پروا نه لري. دغه رقم په دې کې بیا بل اپشن ده ایټلیسټ 16 years old، دلته ګوره تاسو په دغه باندې ټیک مارک ولګوئ. دغه ویب سایټ کې به تاسو خامخا د 16 کلو یاست نو بیا تاسو دغه ویب سایټ استعمالولی شئ، که نه یې استعمالولی شئ. په یس باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ نو دغه رقم بیا تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ. لاندې بیا راځو ګوره موږ سره بل اپشن ده ریپرر چیش ته وایي. ګوره دوستانو اوس مثال د ریپرر فایده زه تاسو درښیم. اوس ګوره زه تاسو ته وایم چې تاسو له دغه سیم موبایل څخه د سیمسنګ سافټویرونه را ډاونلوډ کړئ. نو بیا دلته تاسو سمپل په دغه ریپرر کې د ما یوزر نیم ولیکئ. د ما یوزر نیم څه د هغه ریم علي خلوند. نو د دې فایده دا ده بیا په دې ویب سایټ کې زه د ورځې تر 2 زیات پریمیرونه را ډاونلوډولی سم. نو دا بیا ما ته لږ فایده را رسوي. که چیرې تاسو دلته د ما یوزر نیم ورکوئ د ما یوزر نیم ورکوئ، که د ما یوزر نیم نه ورکوئ نو دلته له ځانه تاسو یوزر نیم ورکوئ. دغه رقم بیا راځي په دې کې ټایم زون، د سمپل تاسو ټایم زون ور وښیاست. دغه لاندې اپشنان چې دغه تاسو بای ډیفالټ پرېږدئ او دغه رقم په دغه ریسیو ایمیل په دې باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. لاندې بیا آی هیو ریډ اینډ اګری په دې باندې هم تاسو ټیک مارک ولګوئ او لاندې بیا تاسو سمپل په کمپلیټ رجسټریشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کمپلیټ رجسټریشن باندې کلیک وکړئ نو په دې کې به ستاسو اکاونټ جوړ شي. نو زما الریډي اکاونټ ته زه راځم بیرته شاته، په دې کې خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکوم او دغه رقم خپل اکاونټ خلاصوم. نو ګوره دوستان
تاسو کولای شئ ما د خپل اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ کې ولیکئ. کله تاسو د خپل اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ کې ولیکئ لاندې لوګین بټن ده، سمپل په دغه لوګین بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به اکاونټ خلاص شي. نو ګوره د موږ اکاونټ خلاص وو. اوس دوستانو ګوره زه تاسو ته یوه ډېره ضروري خبره کوم. اوس هر موبایل ته تاسو سافټویر ورکوئ، اول به تاسو د هغه موبایل موډل نمبر معلوم کړئ، ځکه چیرې تاسو موبایل ته غلط پریمیر ور انسټال کړئ، غلط سافټویر وکړئ، نو بیا به هغه موبایل بند سٹارټ کیږي، هلته به تاسو ته ایرر درکوي، نو بیا هغه موبایل کار نه کوي. تاسو به سیم هغه پریمیر و هغه موبایل ته ور انسټال کړئ. نو دغه رقم دوستانو ګوره ما سره سیمسنګ J7 پرایم موبایل ده، د دې موډل نمبر ما معلوم کړی ده، د دې کوم موډل نمبر چې د هغه SMG 610 اپ ده. نو تاسو به د هغه موبایل چې د کوم موبایل چې تاسو سافټویر ورکوئ د هغه به تاسو موډل نمبر معلوم کړئ. تاسو به سمپل هغه موبایل چې بیټري وکاږي لاندې موډل نمبر په لیکلی وي، یا د موبایل شاته هم موډل نمبر په لیکلی وي. نو دغه رقم دوستانو کله تاسو د هغه موبایل موډل نمبر معلوم کړئ، نو سره زه تاسو ته د فریم ویر ډاونلوډ طریقه درښیم، د سافټویر ډاونلوډ طریقه درښیم. ګوره په دې ویب سایټ کې پورته لمونږ سره یو اپشن راځي د فریم ویر په نامه باندې، په دغه فریم ویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په فریم ویر باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې لمونږ سره ګوره لاندې بل اپشن راځي ډاونلوډ لیټیسټ فریم ویر، په دغه ډاونلوډ لیټیسټ فریم ویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډاونلوډ لیټیسټ فریم ویر باندې کلیک وکړئ نو دلته به سمپل تاسو بیا د هغه موبایل موډل نمبر کې ولیکئ. نو ګوره دلته وایي مای موډل نمبر، دلته به سمپل اوس کوم موبایل ته چې تاسو فریم ویر راډاونلوډوئ، سافټویر راډاونلوډوئ، د هغه موبایل موډل نمبر به دلته تاسو کې ولیکئ. ګوره موږ خپل موبایل معلوم کړی و، موږ د موبایل موډل نمبر چې و هغه SMG 610F و، ګلکسي 7 پرایم موبایل و. نو راځو زه هغه موډل نمبر کې لیکم. دوستانو کله تاسو د هغه موبایل موډل نمبر کې ولیکئ لاندې ګوره تاسو د هغه موبایل هم راوړوي، د هغه موبایل نوم هم راوړئ، سمپل به تاسو هغه سلیکټ کړئ. مای کنټري کوډ به تاسو دغه پرېږدئ، سمپل به تاسو په چیک اپډیټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په چیک اپډیټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته د هغه موبایل ټوټل سافټویرونه راواړوي. لږ ګوره کنټري مو ورته لیکلی دی چې دا د کوم کنټري ده، ډیټ یې مو ورته لیکلی دی چې دغه فریم ویر چې ده دغه په کوم ډیټ باندې ریلیز سو، دغه رقم ګوره دلته څنګ ته ورژن یې مو ورته لیکلی دی چې دا کوم ورژن ده. نو په دې کې کوم نوی سی وي هغه به تاسو راډاونلوډوئ. نو که د هر ملک والا ورته راډاونلوډ کړي هغه هېڅ مسله نه کوي. نو دغه رقم زه دلته اوس راځم د سعودي عربیه والا ته، دغه سعودي عربیه والا زه راډاونلوډوم، نو په دې باندې ما کلیک وکړئ. نو کله تاسو په هغه فریم ویر باندې کلیک وکړئ نو ګوره دلته تاسو ته هغه موبایل هم راړوي او دغه رقم د هغه موبایل په باره کې ګوره دلته لاندې تاسو څو معلومات هم درکوي. نو ګوره بیا په دې کې دوه اپشنان راځي، یو د ویټ اینډ ډاونلوډ، یو فاسټ ډاونلوډ ده. نو په دې کې دغه اول یو څه ده ویټ اینډ ډاونلوډ، په دغه ویټ اینډ ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ویټ اینډ ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو 10 سکند انتظار ورته وکړئ. کله تاسو 10 سکند انتظار ورته وکړئ نو بیا تاسو ته لاندې ډاونلوډ بټن درکوي، نو سمپل به تاسو په هغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه فریم ویر به ډاونلوډ شي. نو انتظار ورته کوو چې دغه سکندونه پوره شي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه سکندونه پوره سو، لاندې ګوره ډاونلوډ بټن موږ ته راکړئ. نو سمپل به تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره ډاونلوډ اپشن موږ ته راکړئ، په دغه سټارټ ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم دغه سافټویر به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه پریمیر به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دا ما الریډي ډاونلوډ کړی ده، زه راځم دا کینسلوم. نو تقریبا د هر فریم ویر تاسو سره ډاونلوډوئ د دې سایز 2.5 GB یا 2 GB یا 2.5 GB. نو دا ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، ما صرف تاسو ته ډاونلوډ طریقه درښوله. زه راځم دا کینسلوم. نو دا ما کینسل کړئ. اوس به تاسو په خپل کمپیوټر کې اودین سافټویر هم ډاونلوډ کړئ. سمپل به تاسو په خپل کمپیوټر کې نوی ټیب خلاص کړئ، دغه رقم له سمپل تاسو اودین ولیکئ. کله تاسو اودین ولیکئ نو دغه اول ویب سایټ به خلاص کړئ. نو په دغه ډاونلوډ اودین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ. په دې کې دا اول یو چې د اودین V3.07 دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنی نوی ورژن به تاسو ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو ته دلته ډاونلوډ اپشن نه کوي در نو بیا به سمپل تاسو لیږ لاندې ولاړ شئ. دلته به تاسو نوی ورژن پیدا کړئ، سمپل به تاسو په هغه ورژن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په هغه ورژن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لاندې راسئ، دغه اول ډاونلوډ ناو بټن چې تاسو ته درکړی ده په دغه ډاونلوډ ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډاونلوډ ناو بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه اودین سافټویر به هم تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو اودین سافټویر هم ما الریډي ډاونلوډ کړی ده، نو تاسو ته ما صرف طریقه درښوله، نو تاسو به اودین سافټویر ډاونلوډ کړئ. او هو دوستان دا یو خبره تاسو یاد ساتئ که چیرې ستاسو موبایل کمپیوټر ته نه کنیکټ کېدی بیا به تاسو په خپل کمپیوټر کې سیمسنګ یو اس بي ډرایور هم انسټال کړئ. د سیمسنګ یو اس بي ډرایور انسټالېدل ډېر اسانه دي، تاسو به سمپل په ګوګل کې ولیکئ سیمسنګ یو اس بي ډرایور ډاونلوډ، نو تاسو ته اول ویب سایټ خلاصېږي، په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه د سیمسنګ یو اس بي ډرایور له هغې څخه تاسو ډاونلوډ کړئ. نو اوس ما اودین سافټویر الریډي ډاونلوډ کړی ده، نو زه راځم دا کینسلوم. له دې بعده بیا تاسو په خپل کمپیوټر کې اودین سافټویر خلاص کړئ. نو زه هم راځم په خپل کمپیوټر کې اودین سافټویر خلاص
خلاصوم او د دغه سافټویر په ذریعه سره بیا موږ سامسنګ موبایل ته فریم ویر ور انسټالو او سافټویر ورکو. نو ګور دوستانو کله چې تاسو اوله اودین سافټویر خلاص کړئ نو د دغه شکل د اخر کوم راځي. نو اوس دوستانو ګوره هر موبایل ته تاسو سافټویر ورکوي نو اول به تاسو هغه موبایل ډاونلوډینګ موډ ته واړوي، سافټویر موډ ته به واړوي. نو زه هم راځم خپل موبایل ډاونلوډینګ موډ ته اړوم. ګور دوستانو تاسو په سکرین باندې دا موبایل کتلای شئ. اوس راځو دغه ډاونلوډینګ موډ ته اړو. نو دا به تاسو څنګه اړوي ګور په دې کې به ولر تاسو پاور بټن ونیسئ او دغه رقم د ګور والیم ډاون بټن به تاسو ونیسئ او هوم بټن به ونیسئ. دغه درې سره بټنان به تاسو ټینګ ونیسئ. کله چې تاسو دغه درې سره بټنان ټینګ ونیسئ ګور بیا تاسو دغه وارنینګ درکوي. په دې ګوره پورته ورته لیکلی د والیم اپ کنټینیو، په دې کې اوس دا والیم اپ بټن سي ده دغه به تاسو وي. کله چې تاسو دغه وي نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ چې دغه موبایل سره دغه ډاونلوډینګ موډ ته ولاړئ. نو اوس به سمپل تاسو دغه موبایل له دې کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. نو زه راځم اوس دغه موبایل له کمپیوټر سره کنیکټ کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ دغه موبایل له کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. ګور په اودین براوزر کې هم دغه اپشن موږ ته راکړئ. دلته ګور رالی ایډیټ، کله چې دغه ایډیټ راواړوي نو د دې معنی دا سوه چې د موږ موبایل سره د هغه له کمپیوټر سره کنیکټ سو. نو اوس ډېر اسانه ګوره په دې کې دویم اپشن د اي پي، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ، په اي پي باندې به تاسو کلیک وکړئ. او هو دوستانو ګوره کوم پریمیر تاسو ډاونلوډ کړی ده هغه به تاسو له وینرار چې وباسئ. نو ما هغه الریډي له وینرار چې راایستلی ده. نو کله چې تاسو هغه له وینرار چې وباسئ سمپل به اوس تاسو کوم سافټویر تاسو ډاونلوډ کړئ هغه بل ته تاسو وروښیاست. نو ګوره هغه مالته معلوم کړی ده، بیا به تاسو په فریم ویر باندې کلیک وکړئ. دلته به هم ګوره تاسو اي پي فایل وروښیئ. ځکه هلته موږ ګوره په اي پي باندې ټیک مارک لګولی ده، اي پي فایل به تاسو وروښیاست. نو دغه رقم سمپل بیا تاسو په اوپن بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوپن بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به دوستانو تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ. دغه رقم دغه لیږ ټایم اخلي او دغه رقم هغه اي پي فایل چې ده هغه به په دغه اودین براوزر کې هډ سي. نو موږ هم انتظار ورته کوو چې هغه اي پي فایل په دې اودین سافټویر کې هډ سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه اي پي فایل په دې اودین سافټویر کې هډ سو. لاندې ګور بیا سټارټ بټن ده، سمپل به دغه سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې د موبایل کوم سافټویر چې ده هغه شروع سو. نو دغه لیکه به اوس سمپله کمپلیټه سي او د دغه موبایل سافټویر به وسي او دغه لیکه چې ده دغه په موبایل کې هم راړوي. نو تاسو به بیا موبایل چې د هغه له کمپیوټر سره نه ډسکنیکټ کوئ، په کیبل به کار نه لري، دغه لیکه به سمپله پوره سي او د دغه موبایل سافټویر به وسي. نو دوستانو د دې اودین سافټویر په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره خپل سامسنګ موبایل ته سافټویر ورکولی شئ. کله چې تاسو په بازار کې د موبایل سافټویر ورکوئ نو هلته له تاسو 1500 روپۍ اخلي. نو تاسو په خپل کور کې هم په خپله هم د سامسنګ موبایل سافټویر ورکولی شئ. او انشاءالله دوستانو پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د هغه نورو موبایلانو د سافټویر کولو طریقه هم در وښیم چې موږ څنګه د نوکیا موبایل سافټویر ورکولی شو، چې موږ څنګه د کیو موبایل سافټویر ورکولی شو او دغه رقم انشاءالله د هغه نورو موبایلانو د سافټویر کولو طریقې به هم زه تاسو ته پر روانو ویډیوګانو کې در وښیم. نو تاسو ویډیو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم د سامسنګ موبایلانو د سافټویر کولو طریقې زده کړي او له دغه ویډیو څخه فایده واخلي. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.